راځه چې د غرمې ډوډۍ یو ځای وخورو. Let's have a lunch together. Let's have a lunch together. دروازه څوک ټکوي؟ Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? ته چای څښې که قهوه؟ Would you like to drink tea or coffee? Would you like to drink tea or coffee? ته تباه یې ته غر کې. You are fallen. You are fallen. fallen ویل کېږي غرق یا تباه. ماته یوه پیاله چای راوړه. Bring me a cup of tea. Bring me a cup of tea. په دې پیاله کې لږ چای واچوه. Pour some tea in this cup. Pour some tea in this cup. مهرباني وکړه دننه راشه. Please come in. Please come in. مهرباني وکړه کښېنه. Please have a seat. Please have a seat. Have a seat معنا ده کېناستل. Have a seat. Have seat چې دغه پریزل ورب د معنا ده کېناستل. زه ځان مینځمه او جامې اغوندزمه. I take shower and wear clothes. I take shower and wear clothes. زه خپل غاښونه مینځمه یا برش کومه. I brush my teeth. I brush my teeth. زه د سهار لمونځ کومه. I am offering morning prayer. I am offering morning prayer. یعنی د سهار لمونځ باندې لګیا یم کومې. افر ویل کېږي ادا کول کوله. هر لمونځ لپاره موږ افر استعمالولی شو. زه تمرین کومه. I do exercise daily. زه روزانه تمرین کوم یعنی هر ورځ تمرین کومه. I do exercise daily. زه سهار وختي پاڅېږمه. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Get up لکېږي پاڅېدل له بسترې څخه پورته کېدل. دغه کاشوغه چټله ده یا ناپاکه ده. The spoon is dirty. The spoon is dirty. ماته لږ نور چای راوړه یا ماته زیات چای راوړه. Bring me some more tea. Bring me some more tea. د مور مطلب د زیات یا نور. پکه دا وڅکه یا خوند یې وګوره. Just taste it. Just taste it. د غرمې مړۍ تیار کړه. Prepare the lunch. Prepare the lunch. د څه غواړې چې ویې خورې یا ته څه خوښوې چې ویې خورې. What will you like to eat? What will you like to eat? زما ښوروا خوښیږي یا ځینې خلک ورته یخني وایي. زما یخني خوښیږي. I like gravy.
I like gravy. د gravy مطلب دا یخنی یا ښوروا. دوی زه د غرمې مړۍ ته دعوت کړی یم. They have invited me to lunch. They have invited me to lunch. ماته وښایه. Show me. Show me. واپس راشه یا بیا راشه. Come back. Come back. ته به کله راورسیږې؟ When will you arrive? When will you arrive? دا when مطلب دی کله، یو منه تاسو یا ته، arrive منه را رسیدله. زه به تر سبا پورې ورسیږم. I will arrive by tomorrow. I will arrive by tomorrow. ستا عمر څومره ده یا ته څو کاله عمر لري؟ How old are you? How old are you? کله چې تاسو یو چا څخه د عمر باره کې پوښتنه کوئ نو په انګلیسي کې همدا یو جمله ده، همدا یو جمله به استعمالوئ همیشه. How old are you? ته څومره عمر لري یا ته څو کلن یې؟ نو په جواب کې موږ وایو چې زه 20 کلن یم یا زما عمر 20 کاله ده یا زه 20 کاله عمر لرم. نو په انګلیسي کې به وایو I am 20 years old. I am 20 years old. د 20 په ځای تاسو کولی شئ چې هر څومره تاسو عمر وي عمر تاسو ویلی شئ. وخت ختم ده یا وخت پای ته رسیدلی ده. Time is up. Time is up. یا بله جمله چې موږ ویلی شو ورته Time is over. Time is over. زه یې پروا نه لرم یا زه یې په کیسه کې نه یم. نو په انګلیسي کې به وایي I don't care. I don't care. خپل ټول کوشش وکړه یا خپل ټوله هڅه وکړه. Do your best. Do your best. د do best مطلب دا کوشش کول، زیات هڅه کوله. پریزل ورب ده. زر راشه یا چټک راشه. Come fast. Come fast. هغه د سوالګر غوندې ښکاري. He seems like beggar. He seems like beggar. beggar ویل کېږي سوالګر. کاشکې چې ما کړی وای. I wish I did. I wish I did. الله ښه پوهیږي یعنی الله د هر چا نه ښه پوهیږي. Allah knows better. Allah knows better. ستا کور چیرته ده؟ Where is your house? Where is your house? زما کور په څلورم منزل کې ده یا په څلورم چت کې ده. My house is on 4th floor. My house is on 4th floor.
ستا ورور چیرته ده؟ Where is your brother? Where is your brother? هغه په اشپزخانه کې ده. He is in the kitchen. He is in the kitchen. راځه چې بازار ته لاړ شو. Let's go to the city. Let's go to the city. زه ډیر ستړی یم. I am beat. I am beat. د beat معنا ده ډیر ستړی. آیا دلته د خوراکي شیانو مغازه یا سټور شته؟ Is there any grocery store? Is there any grocery store? ته څه غواړې چې واخلې؟ What do you want to buy? What do you want to buy? زه 1 کیلو بانجان اخلمه. I buy 1 kilo tomatoes. I buy 1 kilo tomatoes. نن ډیر خپه ښکارې. You look so sad today. You look so sad today. نغدې پیسې لرې یا نغدې روپۍ شته در سره؟ Do you have cash? Do you have cash? د cash معنی دی نغدې پیسې. نه زه نه لرم. نو ځواب کې ورته وایي No I don't have. No I don't have. How much is this shirt? How much is this shirt? دا بنیل پسو ده. شرط ویل کېږي بنیل ته. دا $50 ده. It is $50. It is $50. آیا هغه ستا ملګری ده؟ Is he your friend? Is he your friend? هو هغه زما ملګری ده. Okay, he is my friend. Okay, he is my friend. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? تا ته چا وویل؟ ما ته خپل پلار وویلې. My father told me. My father told me. زه د بس څخه پاتې شولم. I missed the bus. I missed the bus. I missed the bus. کرایه څومره ده؟ How much is the fare? How much is the fare? fare ویل کېږي د موټر کرایه یا د بس کرایه ته fare ویل کېږي. نو ځواب کې ورته وایو چې $10 ده. It is $10. It is $10. نن ورځ مې $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. خپه کېږه مه. Don't worry. Don't worry. زه به هغه رضا کړم. I will convince her. I will convince her.
د کنوینس معنی ده رضا کول یا قانع کوله. ته مجرد یې که متأهله. Are you single or married? Are you single or married? single معنی مجرد، married معنی متأهله. زه مجرد یم. I am single. I am single. آیا هغه ستا ورور ده؟ Is he your brother? Is he your brother? نه هغه نه ده. No he is not. No he is not. په څو ژبو خبرې کولی شئ؟ How many languages do you speak? How many languages do you speak? زه په 3 ژبو خبرې کولی شم. I can speak 3 languages. I can speak 3 languages. Language معنی ده ژبه. Speak خبرې کول. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.